شکر الحمدلله. دا د شکر ځای دی چې ټولو ودونه کړي دي، په خپلو خپلو کورونو شوي یاستو. دې نه غټ شکر بل نشته دی چې پلار هم ژوندی دی. خو یو مشکل دی. څه مشکل؟ مشکل دا دی چې په دې ځمکه کې زیاته برخه زما رسیږي، ځکه چې پلار مې ما وساتو او دا کورم ما جوړ. وروره، دا هر څه د پلار دي، تر څو پورې چې پلار ژوندی وي نه ستا ده او نه زما ده. د پلار په مخ کې داسې بحثونه کول د پلار بې احترامي ده. په بې احترامۍ دې نه پوهېږم چې څه مې وویل هغه به کېږي. موږ ټول د یو مور زامن یو. د جایداد په سر چې موږ او تاسو جنجال کوو دا د شرم ځای دی. خدای ته وګورئ، دا زړه مې چوي. د جایداد په سر جنجال مه کوئ، خیر ده. زه دا کور بایلل نه غواړم، نه پلارجان او نه ورونه. که تاسو د جایداد په سر جنجال کوئ، د ما جایداد هم د تاسو وي. جنجال مه کوئ، خیر ده. یا الله پرده مې وکړي خدای. ګوره دا کور، دا جایداد، دا هر څه مونږ او تاسو ته الله راکړي، خو تاسو پیسې جنجال شروع کړی دی. خو پلار خو پکې نشته دی. زه لا ژوندی یم او تاسو زما د مرګ ویش شروع کړی دی. ګورئ بچو، زما پلار زموږ د سترګو په وړاندې ساه ورکړه، خو موږ داسې نه وو. زه ستاسو اتفاق غواړم، ستاسو اتحاد غواړم، نه غواړم چې تاسو په دې ځمکه او په دې جایداد جنجال وکړئ. پلار جانه، زه ستا د ډېر عمر دپاره دعاګانې کوم او د دې کور او زمونږ خیر او برکت په همدې کې دی چې موږ سره یو شو. راځئ چې د پلار ژوند ته برکت واچو، نه د جایداد له وجې د پلار زړه مات کړو. زه دې اطاق ته د امن ځای وایم، نه د دښمنۍ مجلس. که نن هم زړونه پاک نه کړه، سبا به دا کوري خو ورور به نه وي. ګورئ بچیانو، خلک همیشه دا دعا کوي چې په خپلوانو کې مې بې وروره نه کړي. پلار جانه، ما نه غلطي وشوه، ما ته بخښنه وکړه، ما ته دعا وکړه. خدای مه کړه چې ازاري پاتې نشم. زه نه پوهېدم. سمه ده ورونو، زه تاسو نه بخښنه غواړم. تاسو هر څه ښه ویوئ، تاسو چې څه ویوئ زه یې منم. بس یوازې خپل ورونه غواړم. ګورئ بچیانو، پلار چې ژوندی وي جایداد بحث نه لري، مینه لري، محبت لري. جایداد ویشل کېدی شي خو زړونه نه. ورور پاتې شي که هر څه وویشل شي. خو مه پرېږدئ چې د جایداد غوندې زړونه مو وویشل شي.